أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چونکه نن د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام د مبارک سیرت د درس ورځ د لسم کال د نبوت پورې خبره رسیدلې و چې په دې کې د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام د معجزه رب العالمین ښکارا کړه انشقاق القمر د سپوږمۍ چاودیدل نیمه په یو طرف باندې او د نیمه په بل او قران کې الله عزوجل به رسول الله د مخالفینو عنایت ذکر کوي چې دوی دا ډنډوري شروع کړي د دومره اوچت ساحر دی چې بر اسمان کې مده سحر اثر لري. زموږه خلاصه کوي چې محمد سحر و برم کارو او دا یوازې د مکه ولا لیدل نه بلکې ټول دنیا حتی هندستان کې خلکو دا لیدل و د غین ورسره به تاریخ شروع کی. ابو الاجدم په نامه باندې پهلوان راغی رسول الله علیه و سلم سره غیګه ونیسه د الله نبی چې کله ور مخامخ شنو لاندې کېغه زګه پر رسول الله کې الله رسول ویک ځوانانو زور اخودل او به مفسرین محدثین ذکر کوي چې د جنت ځوانان نو په نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام کې تقریبا د 4000 ځوانانو زور اقا ځوانان شاغ زور اور ځوانان یو تکړه ابن رکانه په نامه باندې ورته بل پهلوان را غیم را لاندې کې چون کې اول کې زد او هغه مې به ایمان الله دی بل په ایمان راوړو قبیلو دعوتونه ورکړل بني کله باغی کې بني عبد الله بنو حنیفه باندې یو قوم بني عامر چې باغی کې یو سړی د ویلي من بسطه به دریو کې یا رسول الله په دې شرط باندې چې اخر کې وزارتونه ریاستونه موږ لراکي د الله نبی د الله خو کړه اشاره ورکړي د دین به ورسره ایاس ابن معاص په نامه باندې وبل سره واغی ایمان راوړو اگر کانه چې ابن رافع دغه مقابله وکړه چې موږ راغلي چې یو دا کار څه کوي به بزرګ الله اور باندې ایمان راوړو دغه تفصیلی مسله ذکر شو. یو بل کسو عمرو ابن طفیل الدوسی چې د یمن باشنده و او دا ډېر ناشنا سره اهل علم دا فرمایي چې د ځان د حکومت غنیم جوړ کړو وکانه لبیبا شاعرا او عمرو طفیل ابن عمرو ودا شو ډیر او خیر انسانو او شاعر مو عربو کې بعادت دا چې هغه بل شعراو بس تل دا به خپل مشان غنل چې کوم خبره ورته دی وکړه دا به منله او دای سره سره دا ډیر او خیر انسان مقوي عقل او رأي لرله د زمونږ الله قانون دی چې حکومت او مشرک کله اکثر وخت کې هغه انسانان لورګي چې څه خبره باندې پويږي هر سره چې مشر چې بیکار خرابېږي د اراده د حج کړي د عمره ظاهر دا منه چې د حج پنه تراغی او زموږ استاد محمد رسول الله عادت مبارکم دا چې هغه په موقع د حج کې ډېر غټ کار کوي ځکه خلک زیات راغلي د دې په دماغو کې د الله توحید او د رسول الله سنت وردن نه کول په کار دی وغه به خپل ملکون لزی او انت به دا مسلې کې چې یو سړی پیدا شوی د محمد علیه السلام خلق د یو الله اطاعت لره بلی او د یو الله بندگی او دغه په تابعداري کې د دنیا او د آخرت کامیابی نه نو طفیل ابن عمر را روان شو کله چې دا روان شو د مکه مشرکان له معلوماتو شو چې لکه دا سړی راځي او دا ډېر روکیر سړی دی د خپل حکومت باندې مشته وړي کې کله محمد رسول الله سره چرته په حج کې ملاو شو او د الله توحید او د خپل رسالت وروړاندې کې او دې سړي دا خبر اومن لنو دا به خپل قوم لوي قوم د خبره غرزین نو ایسه بزون په مقابله کې یو جبهه خلاص شي یو درد سره موږ له جوړ شي څه شل پکار دی وی تر شو پر چې دا راځي چې قوی او چالاک خلک راونی سي او غور د مخ له ورولې کې چې دا غن نظریه د مخ کې نه د شي برابر کی چې د محمد رسول الله په باره کې ورته د ذهن ګډ وډ کی اکثر انسانانو کې دا مرز او دا عادت وسمشته
یو سړی به خالی ذهني اکثر د عوام شي عوام درکه څه فطرت والا خلک دي د دې دماغ ډېر صفا دي زړونه صفا دي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا خبره لیکلې ده چې د اهل علم اکثر زامن خراب خلک وږي او د عوام زامن خلک وږي دا وجه سره د یو سوال د سیل بریزین کې پیدا کیږي الا ماشاءالله دا ډېر کم اهل علم شي دغه زامن ډېر نیکانی نور چې اکثر وګوري ایسه د بغړ وړوانی سری خراب او عوام خلک به الله به دغه په زامنو کې د استعدادونه برابر کې دا وجه سره ابن قیم فرمایي وجه دا چې بده عالم کې روحاني مرزونه دي حسدونه دي کینی دي د خلکو عقیده ورانول یو شی بل د دین کار عمل سزا دا شي چې دغه په بچی باندې ایسه د اثر پریوشي اما عوام خلک دغه د قران سره مینه ده د رب العالمین سره مینه ده د رسول الله سره مینه ده د حدیث سره مینه ده د جماعت سره مینه ده د مسلمانانو سره مینه ده د دې محبت او مینه د وجه الله د غیب زمانو کې د شي بچي برابر کی چې هغه ډېر اوچت قیمتي انسانان شي نو دي مشرکانو د دې تفعیل د دماغ بندول د محمد رسول الله نه شګوره یو ساحر پیدا شوی ری جادوګر زمون په علاقه کې چې داغه محمد دې داغه خبره له بغوګ نه کړي یو خو اتفاق بالکل زمونږ راوران کی زمونږ د قوم په مابه کې چې کوم جماعت جوړواله هغه ټوټه کی خبرو کې ډېر اثر دی پلار د بچینه جدا شوی دی او کزر خاون نو خاون د کزنه لکه دا خبر اکثر انسانان کې چې لکه دې مولا خاله ورنه شي تی د تاسو له قرآن بیانې سنت د پیغمبر به بیانې خو ګره د شو کار کې چې خلک له ځان نقصان ورکي او دا تفعیل دا خبره وکړه ما ویل چې د خلکو زما ډیره ناشنا استقبالي وکړه مخکې هم زحج دراتلم په دې کیفیت باندې نه تعجب مالم پرې وته خو رسول الله نبی زما دومره یره وشوا چې بده خپل غوګونی کې مې ایسه مالوش وردن نه کړل چې لکه دې جادوګر خبرې زوا نور ما باندې اثر ونی کی ګډوډ مې نه کی کله دا باز خلک دې ډېر متاثر شي لکه دې شړې خاله مور زول هغه انسان دې تم انسان خاله ورشه کچرته خبره د قران او سنت برابر و نو عمل پیوګه که برابر نه اول خې پلاس منګه که پلاس نه په خلق دومره ورته چې لکه دا کار دی غلط دی ته عالم مور دا کار دی غلط دی دا غلط تحریک ولې شلې دا خبره د الله او د رسول نه خلاف ده ولې کوي اسد یو بو دی خلکو له جوړ شوی د پلاني کتاب نه ګورم لکه بده کې یو بو پروت دی د مولا خو نه ورزم لکه ګډ وډ مې نه کې وران مې نه کې د دنیا د پیسو لپاره بلندن لږی یو ځل لږی بل ځل لږی د هر قسمه کافرو سره سازش کوي لیکن د دین خبره چې کړه راشنه ابلیس بر دماغ کې کینې د مولا نه منې کی د قران د درس نه منې کی د دې مولا کې شټ ماوره د دې مولا کتاب مګوره د دې مولا شاګرد خو کې مکینه او د دې مولا خاله مو ورزته کې وردا نقصان دی او دا نقصان دی او دا نو ته فعل په خپل فرمای وې زلاړم طواف لا طواف مشه کولو ګورم نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منځ باندې ولاړ دی وې سختي وېری د مو د خلکو منګلوي چې هغه ګوره دغه انسان دی هغه ساحر جادوګر دی خو رب العالمین ودسي اسباب برابر کړو چې زب بالکل داغه خاله الله ور وسه زمونږ الله چې کله به غواړي هغه ناشنا کار به کوي زمونږ اوسه دماغ په خبره باندې خلاصي کینه او نور باندې کوي لیکن هغه به کیږي چې کوم زمونږ الله وغواړي یو چې خاله ورلم وی رب العالمین دې په خوا کې زو در علماء رسول الله د قران تلاوت شروع کړو په دې مانځ کې د څه لګ مې اوریدو وی اجازه لکه دا خبره الله راواچ ولا چې لکه ته خو شاعر او ډیرو خیر سړی او دې د مکه مشرکانو د دومره راولې چې دسي بشو اقصي بشو د دماغ کې د غوګونو کې د مالوش مری خودلې ته دا خبره ته ورده سوې وی چې هر کله مې دا غوګونو ورته صفا کړه او د محمد صلی الله علیه وسلم د خبرو له موقع خودونه یو قرآن رسول الله ویل قرآن کې بخپل څومره کشش دی او به چې موږ اوسه عزتمن محمد صلی الله علیه وسلم وی عربي شاعر دا فرمای واذا اتتك مزمتي من ناقص فهي شهاده لي باني كامل وېزما بدی چې کړه تعالی خلق بیان کې ته پوښه بدی چې کمالي امداز موږ اوسه بده محمد صلی الله علیه وسلم کې الله کمالات خود لري دي د ډېر اوچت انسان دی در دې خفره کو بده چې موږ باندې او د دې بده غلط او تبلیغات باندې نه دغه حیثیت کمزوري کیږي نه به کم شي هغه مشنور مخوړان دی روان دي د اسلام دشمنان کو څومره دغه غیبتونه وکي څومره ورانه نه وکي تاسو ټول په دې باندې پوښی چې د محمد صلی الله علیه وسلم کې اوچتواله دي
دغه دا مرتبه دا جوهر دا کمال په کې الله خود لري وی چې کلمه دا قران ته ورو د ایسه په لړ کې ته متاثر شو ما وی چې لکه دې خلکو هغه ګډ وړي خبرې کړې دي دلته به روایت لري یو روایت دا راځي چې بالفعل فورا ایمان پر راوړو دویم روایت دا راځي چې کله رسول الله کور لاړو ما تعقیب کې چې کوم کور باندې دا ورنه وځي وی چې کله د ارسنه فارغ شوم خواله ورنم دروازه مې ټک ټک ټول قسم ورته وکړه چې یا رسول الله په دې کیفیت باندې زرا نه مو به د خلکو د څه خبرې کوله به دا کیفیت ودا اخر چې سب د خوا کې زود لري د مډیر او ناشنا حالت په ما باندې راغی د قران او سنت علماء نه د خلکو بهونه جوړ کړی دي لیکن دغه تقریرون لته سو کې نه خواله ورشي درسون له ورشي ک قابل دردونه به رد کول پکار دی او ک قابل د منلو به منل پکار دي چې کله ورالم و ایسه ایمان مور باندې راوړو او دا اق صحابي چې ابو هريره رضی الله عنه دغه پلاس باندې ایمان راوړی دی 5300 حدیث هغه نقل دي د رسول الله په ملګرو کې ډیر اوچت صحابي د احادیث په اعتبار باندې هغه ابو هريره صاحب دی دغه په نوم کې تقریبا 10 اقوال محدثینو ذکر کړی دي چې دا څوک سید شي عبد الرحمن یا عبد الله ابن صخر خلق به درې تر سنم کول یو اعتراض پیدا کوي چې د تعالی دومره ډیر احادیث څنګه یاد دي دویم دا منه چې دا اره خبره ته ولې خلکو لا بیانې او دریم دا منه چې سره حافظه څومره قوی ده چې ارڅ به دې کې مضبوط پراتري نو جوابونه واوري ویډیو حدیث کومه ځکه یاد دي چې تاسو ځمېداري دي او کورونه او تجارتونه او دکانونه اوس ما بل کار نه سوای ځنه چې په جمعات کې د رسول الله سره ناس خامخا مې دا یادول د دې وجه نه نصرت النعیم کې د امام احمد ابن حنبل دا قول هغه نقل کړی دی ک یو عالم یا یو سړی طالب العلم متعلم محصل او غواړي چې ما په علم او ما په معلومات کې زیاتواله راشي تعلقات به ختم شي ځان به جرګمار نه جوړي چې په هر خبره کې تناسي دویم دا دومره چې حافظه مې په دې مناسبت ده یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل چې لکه تاسو کوم ملګری سره صادر شته اتفاقی وزما سره په دې ورځ باندې صادر موجود و وې دې منځ کې مې خو خبره وکړه دغه نه مور صدر اواز سینې پورې مې یو ځای کې د اق ورځ نظم د حافظه کې الله دومره طاقت خو دلې چې ارڅ ووري به ته خطا کیږي نه او دا هر خبره خو به څه بیانوم چې رب العالمین قران کې فرمایي چې کله یو عالم لا علم الله ورکړي او هغه یو مسله پټه کې بیان نه کوي په دې شړې د الله لعنت دی او د ملائکوم لعنت دی او د ټول انسانانو لعنت یره د مالا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دعوت د قران دعوت ایمان راوړو لا اله الا الله رسول الله رسالت وی ویلې وسو کوم ویلا چې قوم له دعوت وکا دور ته ویل اې الله نبی ته د الله نه د شو دعا وغواړه چې مال نه خراکې قوم زمانه ته پوښتنه کې چې لکه ته په دې خبره باندې څنګه خلري چې الله یک یو د محمد صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین دعا وغوښتله الله رب العزت دا غبره تندې کې رشرانه جوړ کړه چې د شپې بروانو لکه بجلی چې سړی بجلی چولی دي صحابي رسول الله دا ویل یا الله رسوله وې دعا وغواړه چې دې جن مدارانه لره شي دغه وجه ده کزه دې قوم له چرته توحید او سنت دعوت ورکم نو دوی به مالوي چې ګورته بي دینه شوی د پلارو نیکه طریقې پرې خو د هیڅ څنګه الله ته مسخ کړي سب دې تندې کې رڼاګانې جوړې شوې دعا وغواړه چې بل کیفیت باندې راشي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته دعا وکړه الله رب عزت داغه پر چابک کی دارنا واچولا دا بده شو سره روانو لکه بجلی چې روانه قوم له دعوت ورکې چې کله مخامخ شاول د پلارو کې سره ورته ویل چې ازما پلار ازما کجې دا د الله نه په دې خو چې څومره معبودانو دا بوتان مې نوري دا ټول ګره ناروا دي دا غلطه عقیده ده بندګي بدداري عقیده بدای چې څومره اقسام د بندګي دي که په شبه باندې را مدد شویل دی او کاغه کو سجده کول دی او کبر ځړ کې مینه محبت ته او کاغه مال لګول دی که توکل له قبل دا ټول انسان د رب العالمین پورې خاص کوي دایو الله به تمنه هغه ورته ویل اسمه را پلانې بوت هغه به مشر وو وی ولې کاغه ولې نه ای به ایمان ورو لیکن د قوم له کله خبر وړاندې کړ چا رد کې او چا اومنو یا اکثر رد کې نو بیرته رسول الله صلی الله علیه و آله رسوله د قوم له بدوایو که چې الله دا ټول برباد کړي ختم کړي حدیث کې راځي الله نبی او داسو کې دغه نه منځ کې د مانځنه ورسې به دغه دعا وکړه چې الله دې خلکو ته هدایت او استقامت نصیب کړي دواره بکیرانه کې چې دای په یوځای کې دعوت شروع کړي او څه خلک مخالفتونه شروع کړي او دا رامنډه کې چې الله دا برباد کړي او داسمه دعوت نه مني او دا تبو کې او دا کې او دا
بلکې دا کیرا به هغه انسان لکه چې هغه عنادي کافر چې يهود دي نصارا دي دهریان وغیرہ وی چې کله دا دعا ورته وکړه ویل چې وس ورشه وی به چې کله روان شو الله رب عزت د دعوت کې دومره برکت واجو چې تقریبا اوې قرآنی هغه ایماندار شوی اوې قرآنی په اسلام باندې مشرف شي اسلام راوړو ډیرو کو عمر مو د امامه په جګړه کې به دا شهید شو اوله کېدو نو دې سړي ورته ایمان راوړو د دین را پدې خو به یو بل سړی راغی زناد ابن ثعلبه اغله چې ویله کته خبر نه وینه په مکه کې یو سړی پیدا شوی دی د الله نبی دی کله چې هغه راغی د مکه مشرکانو دغه په ځین باندې مخاري وکړه ورته وی ته خبر نه وینه وېسمن په دې علاقه کې یو سړی پیدا شوی دی محمد نومي هغه لیونه دی بدنامول کې باندې خلک د ټول عقلمند انسانانو نو چې عقلمند انسان د دماغ والا او د جوړ انسان چې هغه زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم دی لیکن د خلکو بدنام کې چې دا لیونه دی دا پلانې نو د په ځړ کې د شفقت پیراغه ځکه د جاهلیت په وخت کې د دمونه کول هغه به اثرم کو څخه دمونه ما کول او بعد ما صحابه شکل ایمان اورو رسول الله ته پوښتنه یا رسول الله موږ څه دمونه د هغه استعمال کو کنه د خپل دمونه په ما باندې پیش کړي نو ورته ویل چې لکه دا په کې لری کې او دا په کې کې دی دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواله شکل راغی ورته ویلې وی هل لك اے محمد و تعالی ضرورت شته چې ته ادم کم لعل الله يشفيه بيدي دا ویلې شاید د محمد لازمه په رسول باندې رب العالمین صحت ور نصیب د الله نبی ورته خطبه شروع کړه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالی خرابوري دې چې ورته ویلې ورته بار بار به وایا به ورته وی ان الحمد لله تعالی خراب به ورته ویل نه هغه فصاحت او بلاغت ولا خلق او رسول الله د دې په ناشنا انداز باندې ویل د ذکر رسول الله ډېر فصیح او بلیغ درېبونه به رب العالمین راجمه کړی دی په خطبه کې محدثین به علم الحديث کې دی خطبه تشریح کوي چې رسول الله دا خطبه ویل د په دې کې څومره پیدا او کومه پیدا او څنګه ده چې کله خطبه خلاص کړه ورته ویلې وېسما دې رب العالمین باندې قسم چې ما د کاهنانو خبر اوریدلې دي کاهن د خبره نشي کولای ما د ساحرانو خبره اوریدلې دي خو د خبره نشي کولای ما د شاعرانو خبره اوریدلې دي قسم په الله چې هغه د خبره نه دی کړی دلیل له بده چې د الله حق او رښتینی نبی الله سره کوي چې تاسو سره بیعت کوم په ایمان باندې دی خلکو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم مجنون ولی ویلې یو خو د دیو جن ویلې چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه به هر وخت د تلاوت کو د شپې او د ورځې نو دوی په دا ویل چې لکه دا خو د ځان سره ګنګوشه کوي د دینه معلومه شو چې د دماغ کې ګډوډي راغلی ده او تلاوت هر وخت کول پکار دی عبد الله ابن مسعود نه چاته پوښتنه کوي څنګه معلومه کوم چې الله بس ما سره مینه محبت لري او کوي نه لري عبد الله ابن مسعود ورته ویلي وی فنظر الى محبتك مع القران یا فلان د خپل مینه د قران سره وګوره کله قران سره ستامینه نو ته پوښتنه چې د الله سره مینه د قران سره د مینه نه د الله سره نشته بل دا چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه په خپل خبره باندې کله کولاړو بعض انسانان چې غیر مستقیم دي دلته و خبره وکي ولته به بل خبره کېلته به بل که انسان وجل کېږي او کمر کېږي بس دا په توحید باندې په سنت پیغمبر باندې کله عقیده لري ودريږي با استقامت به هغه وخت کې نصیب کېږي چې انسان ظاهر او باطن برابر کړي زمونږ استاد رسول الله تابعداري وکي خاصه اخلاق ځان کې پیدا کړي اخلاص پیدا کړي او د قشانه نیکان ملګری د رب العالمین سره محبت او د مؤمنانو په مقابل کې نرمي د کافرو په مقابل کې سختی jihad په سبیل الله د دین په باره کې د اچا نه یریدل استقامت معنا مخکې شی ابو بکر صاحب فرمایي چې د الله نه سوا بل چاله بسړې توجه نه کوي عمر صاحب فرمایي چې الله تعالی مدد شویل پکاره دي عثمان بن عفان دا ویلو چې لکه فرایض ادا کوي علي بن ابي طالب ویلو چې په توحید عقیده باندې مړ شي سفیان ثوری فرمایي چې دا کوم وینا کوي دغه موافق عمل ظاهر او باطن برابر اول قول او وینا برابر اول د دنیا نه بیرغبتی د ټول مخلوق نه توجه رب العالمین له مخامخ کېدل د استقامت پکې او بل وجه پکې داوا چې دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه دا خبر کو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر عقلمند انسان او شت عقل ولدوی دغه خبرو باندې پویدل نه ید عزت عناد او عزت د وجه نه دا خبره وکړه چې دا کار دی دا کار دی دا
نو عیسی په دې وخت کې د ایمان به راوړو زینات سبا او نبی کریم علیه الصلاه والسلام دی ویلي چې ته د الله حق ورشتنی نبی کله مسله داشي چې وسړی د بل چا خیر خوایي کوي الله رب العزت عیسی د خیر خوایي اسباب برابر کړي دې سړي د نبی کریم علیه السلام د خیر خوایي اسباب برابرول الله تعالی برابر کړ ساحرانو باطل پرس خلک څومره خلک د قران او سنت د درسونو نه منع کوي د نیکانو علماو د تقریرونو بیانونو نه منع کوي یاد ساتي رب العالمین باغوم راغله تایید وراړي او بل د معلومه شي چې دمم جایز دی په دې شرط باندې شکل د درې شرطونه پکې وي یو دا چې عربي وي معنی معلومه او اقا اذکار د مونږ چې قرآن او سنت کې ذکر شوی دي شیخ الاسلام ابن قیم زاد المعاد څلورم جلد کې کنز العمال لسم جلد کې امام قرطبي په جلد اول کې امام الشرح المانی کې غالبا 15 جلد کې تفصیلی مسله به دې لیکل ده خو لیکن حدیث کې د امر رسول الله فرمایي چې په ورځ د قیامت الله رب العزت به څډر خلک جنت ته ور داخل کې بغیر د حساب کتاب نه یو په کې هغه چې نه څوک دم کړی دی او نشانه مطالبه را دم کړی دم جایز دی خو ځان ته صدر په کار جمدا کاروبار سره جوړ کړي دکان جوړ کړي چې لکه ما دم او تا په دم او دا او دا خپل ځان په خپل دم وا چې ارزمره مشکل مرض مصیبت پتا باندې راغی سوره فاتحه وکړه په ځان باندې دم کا رسول الله فرمایي چې رب العالمین تعالی شهادت نصیب کړي نو دم داتي جایز کله چې دا غدري شرطونه پکې او بل ته دا خبره معلومه شو حسدګر انسان اسب رسول نه وکړي رواني لیکن قران او سنت کاروان هم شي جېتيږي ورس پرز باندې مخوړان دي خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل دعوت لا متوجه وو داعی انسان به د خپل دعوت لا متوجه شي کله به خلک په یو طرف باندې کله به بل چې ګوره پلانې چې دا کارو شو دا کارو شو دا ته بس د الله او د الله رسول خبره مخوړان دي موزه د شپې روانو ابو بکر صدیق رضی الله علی ابن ابي طالب مو روانو نو په یو ځای کې چې ګوري ابو بکر رضی الله هغه چې په اعتبار د نسبونو سره د نسب کې ډېر معلومات لرو دار پلانې شو هغه پلانې شو هغه پلانې شو څه خلک چې د حج دراغلي و د دې تعلق د وجنه ایست ابو بکر صاحب سره محبت او مینه شروع شو انډیوالي د رسول الله خبره وسغه کړي د الله نبی چې کله ورغه دي خو شپک کسان په غیزه کې ناس چې مشر دیغي اسعد ابن زراره ابن اسعد یا اسعد ابن زراره داو او څو سره نور خلک یو خدای چې د مدینه خلک په خپل طبعا نرم دي او بل رسول الله د خبرې له وکی خو د کله چې انسان کې د دوه صفاتونه موجود شي یو نرمي او بل د جانب مقابل خبرې له وکی خدای نو یاد ساتي د انسان له الله هدایت کوي دا چې دا خبرې له نګري او نرمي بګنی او د اخلاق ولاړې په ضد کې ولاړې چې لکه دا کو قران دی او سنت دی خو زه نه منم زه څنګه بل چا خبرې له وکی نم زه په خپل اوچت ملای ما اسماء علم څوک نه مني زه دا رقم ته ما غره کم تلې دا خبرې چې کوي د انسان به الله د هدایت نه محروم کی تقریبا په دې کې 12 کسانو 15 یو جماعت کې راغلي و او داو په بل کې یا په اول جماعت کې شپږ کسان راغلي و 15 ومنله ومنله او کسان داونه دا 12 کسان شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره خبره کوله نو دوی خپل مابین کې ویل ودا حق انسان د چې يهودو په دې باره کې موږ خبره کوله ځکه يهود هغه وخت کې مدینه کې د درې قوم اوسېدل خزرجین او سین او يهود نیمه برخه خزرج او يهود اشغال کړي ونی مې يهودو خزرجان او سین ونی مې دوی لیکن دا چونکی مشرکان و يهود ورته ویلي وی په اخر زمانه کې پیغمبر برشي د غنوم محمدي من برغه په تایید کې ودرېګو شاشه په مقابل کې بوجيږي قران کې رب العالمین فرمایي د تورات اره ورقه به چې اړه رسول الله سم تصویر به ښکارا کوي دومره صفه صفه بیان تب دا ګمان کو چې دغه پیغمبر دی راځي چې ایمان پیراوړو اصل چې يهود موږ مخکې ایمان راوړو به پکاره شي په دې باندې موږ ایمان راوړو معاذ بن جبل حذیفه ابن یمان هم د خلکو له ویل شي خلکو ګوره په دې باندې ایمان راوړی مخکې دین شهود باندې ایمان راوړی اول ایمان تاسو پیراوړی او دې کسانو ویلې وې د محمد د شکل چې منګور عليه الصلاه والسلام ډېر یو د عزت نه ډکه چهره ده عزتمن سړی دی زمونږ د قومونو په مابین کې اختلافات شته خو دا سړی چې تر اوسه الله رب عزت به اتحاد ترولې هم نشي به هم شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله لاړو الله رب عزت اتحاد تراوسه اتحاد چې راځي هغه په قران او سنت باندې راځي شکل انسان په ځتک باندې دی غاړه ورکی نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره بیعت وکي او بعد به ثابت فرمایي په ډیرو شیونو باندې یو خو بیعت د پیغمبر سره په ایمان باندې فرض دی کله کله بیعت په بعضي اعمالو باندې کیږي لکه په مانځ باندې په زکات باندې په خیر خوایي تر دې پورې په دې خیر خوایي باندې شوی و چې د خپل یو اساخه صوب بازار کې هغه په 300 روپۍ سړي ور باندې خرج کړي لیکن دا چې اسه تاو راتاو شنو باغ کې مولانا ډېر غټ قیمت وو وېزه 300 بازار کم به شو نه تاو راتاو شری 300 نه خو 800 له ورسېدو دی مشتری دی صحابي
دې سړی له ویلې چې دا 300 روپۍ والا استاد اس کې وسم زګټه کولې شم اوس ما ګټه پکې د مال باندې را خرج کا وسو خبره ټوله بالعکس تا دا 300 شی دا بدنه په 200 والی ځکه برکاتم خدای ارسل بيدا بیعتونه د ذکرونه میکرونه باندې چې خلک دا بسنګي صحیح طریقه دا چې سړی د قران او سنت عالم لور شي یا هغه انسان چې هغه قران او سنت باندې علم لري او هغه د هغه اسکار طلب کی چې هغه الله او د الله رسول ویلي دي د سلف صالحینو په وخت کې دا و چې په درس او تدریس تقریر په دې کې به خبرو د ملګرو اصلاح کېدله خراب اخلاق بلل کېدل او صفاء برابرېدل لیکن که سړی د چا خواله ورځي او دله هغه اسکار ورکی چې د ځان جوړ کړی شي او د قران او سنت کې چرته بویم نه او چرته دلیل هم نه ته به یاد ساته چې د شکار به ناروا دي او د کې به ځان شریکول په کار نه دي بدعت به هم تقل ویل شي او کته عالم خواله ورلې چې څو کوم هغه تعالی جمعه فرض باندې سورې کهف ولا او د ار پر منځ ورسې ته کرسی ولا او د درې سورتونه او درې درش کرته دا او درې درش کرته دا او درې درش کرته دا او څلور درش کرته دا او دا شی وای او دا وای لیکن پاغه به د قران او سنت د دلیل موجود به ان شاء الله به کې څه مانعت نه ګوره دې صحابه بیعت په خیر خوایي وکي د دې جانبي مقابل خیر خوایي په دې کې و چې 300 نه خبره لاړه 800 ولا 800 روپے ورکړو بعد دغه غشته واخصو خیر خوایي کې ډېر برکات دي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام ویوړاندې قومونو کې وسړیو چې هغه بچا باندې قرض خو کله مرشد ملائکه له ویل چې دا عمل نامه ګور وېس پکې نشته وی عمل دی ګور وېس نشته وی به وېسما یو عمل چې بچا باندې به قرض چې ور براله ما ورته قرض وېس بل وخت به راکې بل نو دوه روایت راغلي دي یو دا چې تاسو ماره بندگانو سره نرمي کړی زه سره بندگی کوم دویم دا چې تا دور نرمي کړی زه خو ستانه ډیر لایق چې نرمي وکم ایسه ما په پم دی یو عمل الله جنت لور داخل کی دله به بیعت النساء ملي شي د فتح د مکینه ورسره هغه یو بل فتح نه چې کله به د زنانه د رسول الله صلی الله علیه بیعتونه به کول خو بیعت رسول الله سره پلاس باندې زنانه نه دی کړی وجدانا عائشہ وی فرمای والله ما مسد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط وقسم بالله چې محمد رسول الله لا شرط پر دې زنانه سره لګیدل نه دي لاس لګیدل نه و که صادر د پاسه کې کلام نه کی ورته وی اول بیعت دا چې شرک بنه کوي دوی ویل چې بالکل ځکه دا شرک د شرک د توحید د عقیده لپاره لکه برن چې سړی په تور اخلاص کې د عقیده دوه پړکه کې ختمه کی درته تعلق دی اې دې ډېر نقصان نه دي سړی عمل نه قبلېږي د ملائکه دعاګانې ورته نه قبلېږي د رسول الله سپارښت ورته نه قبلېږي زمونږ د الله رسول غنه پریوزي د مخلوق د سترګو نه پریوزي د مخلوق په غلامۍ کې راځي د ابلیس په جال کې ګیریږي الله ته ناراض شي د الله په نسبت اوچت انسان جوړیږي نه د عبادت خوندې ورک شي تر دې کې ورته الله درندنې کې بلکې سپکې کی او دویم دا معنی چې زنا باندې کوي ځکه رسول الله فرمایي وې زناکار سره چې کله زنا کوي په دې وخت کې د کې ایمان نه الله ته ایمان وباس غلا باندې کوي وجدت رسول الله فرمایي چې غلا وکړه په ورځ قیامت د خاص اندام سره یو جنډه لګولي رب العالمین اولته ورته لیکلي لواء الغدر د دوکي جنډه دې انسان په دنیا کې دوکي کړي او چې کم شه د غلا کړي د رسول الله فرمایي په دې سر بری سوري او د قوازونه بکې کوخ د غلا کړي د وخ आवाज بکې او د قشن ګډ غلا کړي د ګډ आवाज کو غیر غلا کړي غوي او کومل شه د غلا کړي بل غلا بنه کوي دی ورته ویلي د مانځه مسله د زکات مسله او وی ویل چې تاسو بنا فرمانیز معنی کوي په معروف الته امام الشر والمالکی لیکي چې ګور تابعداري د خلکو په کار دا خو لیکن هغه پس کې معروف کې منګو تاسو به دیو بل تابعداري خبره منو په معروف کې کبه دې کې شو ملګری خدای نه خواسته چې انسان په بل طرف باندې رواني چې هغه ګناه ده نو به ګور تابعداري نه پکار کاغه پلار دې کورور دې کو استاد او مشر دې قبل له ذکر رسول الله فرمایي لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق کله چې رب العالمین خپکیږي به قتل دې شي خبره منل پکار نه دي قتل بنه کوي الا بالحق دا منه چې سړی مرتد شو وی وجنا چې شاکور لراو ته وی وجنا شادي شودره زنه وکړه به وجنا قتل وکي لارې غلا کول او سړی وجنا په دې وخت کې وجل وراتک بنه کوي به بهتان تهمت یو سړی کې وکړ نه وته اور بشه وتاړي چې لکه پلانې ودا کار کړي قران کې رب العالمین فرمایي اے د ایمان والو شکر تاسو یو فاسق انسان خبر راوړو په تبین تحقیق وکي زمونږ استاد په دې دور کې دا شي نشته چې په دې مجلس کې نفس دا خبره چا وکړي چې لکه عبد الله دا کار کړی دی قط نظر دې چې موږ تحقیق عبد الله دا کار کړی او عبد الله دا کار کړی عبد الله په دې ټول دنیا کې موږ مشهور ورسره چې به حقیقت موږ ګورو هغه ټول درواغ یو اسی غلط تحریک چا شروع کړي بهتان باندې مراتب نه کوي وې دې ورته ویلې به چې کړه د مدینه منورې راتل نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره مصعب ابن عمر ولې کو دا اق صحابي چړي ایماندار سړیو خېسه جامې به غوستي قیمتي جوړي کله چې ایمان ورو نمبر پلارتي ارڅ واخص نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورسول د دستور غنیو خلاړ چا ورته ویلې زړ یا رسول الله
ودا مصعب ابن عمر هغه سړی چې څومره قیمتي جامع اغوستي او څومره پناس باندې د تربيت کېدو خو چې کله دین د اسلام وروړي خپل خپلوانو دومره پرې خو د چې هیڅ ور سره نشته د غربت د وجه نه دی بدن وی قشر پوسټ کې چولې دي د اسد ابن زراره کور له بلاړو الته ورته قران بیان وکړه د رسول الله عادت مبارک داود معاذ ابن جبل او خالد ابو موسی اشعری مصعب ابن عمر دا صحابه به لګل او د شنور ملګری حذیفه ابن یمان دی چې ال تلاړ شو د قران درس شروع کې ذکر قران په درس کې د قران په تربیت کې د ملګرو به کمال لې دی ورته ویل چې انت وسره ولېګل ان شاء الله کا روان هفته نو بعد دغه به هغه مسله ذکر کو چې کوم د دین ورسته د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دعوت سره په دعوت کې راغلي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي